د پاچا لور خپله د یوه لاس ګوته ور ولېږله، ورته یې سوال ځواب واستاوه چې که دې دا ګوته په لاس وه غوا به په اسانه ولوشي او همدا ګوته به بیا په شیدو کې ووهي، خدای به یې ماسته کړي او پاتې شوه زما کوټه، نو هغه به پیشو در وښیي. لمر چې شا هلته وغورځي بیا دلته لمږ د دې ورځې په جریان کې لمږ د دې خلک د دنیا له حالاتو، له ظلمونو، له جنګونو، له قتلونو، له وینو نه ډېر ستړی راغلی وي، بیرته دا سهار هلته نه راخیږي. عموما هغه داستان چې یو اخلاقي پیغام ولري هغه حکایت دی. دغه اخلاقي پیغامونو له امله عموما حکایتونه که هغه ولسي وي او تحریري وي په تعلیمي ادبیاتو کې شمیرل کېږي او دغه پیغام بیا په اخره کې روښانه کېږي. مثلا یو ډېره مشهوره بیلګه چې په اصل کې په پخوانۍ سنسکریت ژبه کې لیکل شوې وه کلیله او دمنه ده که نه، چې په دغه ډول حکایتونو کې چې زه معمولا متوجه کېږم یا ډېر خوند ځینې اخلم، هغه په دې کې د انیمیزم موجودیت ده. انیمیزم هغه نظریه ته وایي چې د دنیا هر څه ژوندي ګڼي، هر څه د یو کانشسنس یا د هوش خاوندان. حکایت په لابرا کې به زه تاسو ته په دې موضوعاتو ځینو موضوعاتو باندې وغږېږم چې حکایت داسې شی ولسي حکایت کوم خصوصیتونه لري او موږ او تاسې په معاصره کیسه لیکنه کې آیا د حکایت د کوم خصوصیتونو استفاده کولی شو که نه، او کم نور دغه داسې کوم نور دغه لري ارزښتونه لري چې د هغې نه موږ او تاسو استفاده کولی شو. خو د هر سره مخکې به زه تاسو ته یو حکایت وایم چې یو فضا جوړه شي. دا حکایت په اصل کې دغه د وفا داود وفا یو خپل تیزه چې د پښتو ولسي حکایتونه راټول کړي دي، په هغې کې صاحبي تحقیق کړی دی، د خلکو نه راټول کړي دي. په هغې کې بېلابېل حکایتونه راغلي، ولسي حکایتونه، او دې ته بیا د عنوانونه ورکړي دي. البته په ولسي حکایتونو کې ولسي حکایتونه عنوانونه نه لري دغه بېلعموم، خو ده ورکړي دي. په دې کې یو حکایت چې دی هغه چې راوړي دلته، او دا یو حکایت د باچا شرطونه نومېږي. ده ورته د باچا شرطونه ایښي دي. په پخوا زمانه کې یو باچا و. دې باچا البته ځینې ځایونو کې باچا لیکلی، ځینې ځایونو کې باچا لیکلی. دې باچا یوه ښایسته نازک بدنه لور لرله چې ډېره پرې ګرانه وه. له سره یې دې ته زړه نه کېده چې چاته یې په نکاح ورکړي. نو د دې لپاره چې هر څوک یې غوښتو ته زړه ښه نه کړي شرطونه یې وټاکل. په شرطونو کې دا شرط د ټولو نه سخت و چې که څوک د شرطونو د پوره کولو په خاطر میدان ته راغی او بیا یې شرطونه ونه ګټل نو دی به یې وژني. نو خدای کړه و همداسې وشول. ډېر کسان راغلل چې دا لور دې راکړه، خو ده به ورته خپل شرطونه ویل او چې پوره به یې نه کړل نو باچا به له تېغه تېر کړل. د پاچا د پاچایۍ په یو کونج کې یوه کونډه ښځه وه. کونډې ښځې یو نازولی زوی درلوده. نازولی زوی او نازک بدنه لور که نه. دا زوی په خوارۍ او مزدورۍ پسې له خپل کوره مسافر شو. په لاره ځي اخر په یو ځای کې ستړی ستومانه ولوېد. یوه غټ ته یې ډډه ووهله. له لرې یې د میګتون په کور نظر پرېوت چې شاوخوا یې اوبه روانې وې. د دې هلک په میږیانو زړه وسوځېد، راپاڅېد او شاوخوا یې ورنه خاوره واچوله. میږیان د اوبو له خطره بچ شول. حیواناتو د طبیعت سره مینه وي، خواخوږي. د میږیانو یو مشر مخ راواړوه او هلک ته یې وویل، که نه میږیان پکې خبرې کوي، تا خو زموږ ډېر خدمت وکړ، اوس ووایه چې موږ ستا څه خدمت کولی شو. څه منډه ترله در سره ووهو امر کوه. بیا یې یوه نښه ورکړه، ورته یې وویل چې دا نښه داسې سرښکته یعنې سرچپه ونیسي. دا نښه که سرچپه ونیسي نو موږ به درنه خبرېږو او خدمت ته به دې رارسېږو. هلک نښه واخیسته، ځي په لار کې یو زمری ولید چې په پښو کې یې اغزی تللی، خو نه یې شو رایستلی. هلک ورغی د زمري د پښو نه یې اغزی راوویست. زمری ډېر خوشحاله شو، راپاڅېد او هلک ته یې د خپلو ویښتانو یو څو تاره ورکړله. ورته یې وویل که دې زه په کار شم او مرستې ته د ضرورت و نو دا ویښتان وسوځوه، موږ به په هماغه شیبه کې ځان مرستې ته در ورسوو. کله چې دا هلک ښار ته ورسېد نو د پاچا په شرطونو خبر شو. هلک لاړ د پاچا دربار ته ورغی، ویې ویل چې زه دې دا شرطونه پوره کوم. یو طرف ته پاچا دی، د هغه لور دی، یو طرف ته کونډه غریبه ښځه، متضاد اړخونه کوي. پاچا ورته وویل ښه صحیح ده، خو یوه جمعه یعنې یوه اونۍ وروسته به ستا وار راشي، بیا راشه شرطونه پوره کړه.
د کونډې زوی لاړ، یوه پیشو یې پیدا کړه. دا پیشو یې د باچا لور ته ورولېږله چې داسې یو کس ستا په انتظار دی، که ته ورسره مرسته وکړې نو هغه به ستا تل خدمت کوي. پیشو به د پاچا د لور کوټې ته تله راتله، په جلکۍ د پیشو سوال و ځواب ښه لګېده. هغه چا نه چې روایت کړی هماغه لهجه باندې لیکلي. هلک د پیشو په واسطه د پاچا د مشهورو شرطونو د حلولو غوښتنه ځینې وکړه او ورته یې وویل چې یو ستا کوټه نشم پیدا کولی، بل غوا نشم لوشلی، او بل شیدې نه مستې او بل شیدې نشم مستې کوې، نور چې هر څه وي منم یې. د پاچا لور خپله د یوه لاس ګوته ورولېږله، ورته یې سوال و ځواب واستاوه چې که دې دا ګوته په لاس وه غوا به په اسانه ولوشي او همدا ګوته به بیا په شیدو کې ووهي، خدای به یې ماسته کړي او پاتې شوه زما کوټه، نو هغه به پیشو در وښیي. او هغه 3 نور شرطونه چې د خروار میوو او وربشو بیلول دي او بل هم د 100 غوایانو وژل دي او بیا د هغو ختمول دي، دا د خپل کار دی. د شرطونو د پوره کولو وخت راورسید. وخت پوره شو. د هلک د شرطونو پوره کولو ته مخلوقات د خدای راټول شوي وو. هلک راپاسید او د شرطونو په پوره کولو یې شروع وکړه. په دې وخت کې د وربشو میوو د بیلولو لپاره میږیره وغوښتل او د غوایانو د ختمولو لپاره د زمریانو ویښته وسېزل. زمریان راورسېدل او په یو ساعت کې ټول غویان ټوټې د پاچا مخ ته واچول. خلک اریان دریان ولاړو، ویل به یې د کونډې زوی وګوره او دا کار. پاچا خفه ولاړو. هلک ته یو کتل، خو په دې ځان ډاډه کوو چې دا پاتې رور شرطونه خو به پوره نه کړي. هلک هغه نور شرطونه چې جلۍ ورته ښودلي وو هغه یې هم پوره کړل. پاچا سره نور څه نه وو، بس راپاسېد او خپله لور یې د کونډې زوی ته په نکاح کړه. نو دغه اصل کې دا البته په دې ټولو حکایتونو کې لنډ حکایت هغه نور ډېر اوږده حکایتونه دي چې د په دې خپله ټولګه کې راخیستي دي. او موږ چې دغه حکایتونه کوو، مثلا دغه د سعدي د ګلستان حکایتونه دي یا مثلا دغه شاته نور، حتی د ګلستان حکایتونه ډېر واړه دي، خو ولسي حکایتونه نسبت دومره واړه نه وي لکه هغه که نه، یعنې فن دپاره باید یو اوږده دغه پکار وي. البته ځینې نور تحریري یا لیکني حکایتونه شته چې هغه ډېر اوږده دي. مثلا د مولانا مصنوي کې چې کوم حکایتونه راغلي دي هغه نسبت بیا دغه حکایتونو ته هم ډېر اوږده دي. او بیا البته وروسته هم بیا په دې باندې خبرې کوو چې ځینې حکایتونه بیا داسې هم دي چې په حکایت کې دننه بل حکایت دی، مثلا لکه کلیله او دمنه او مثلا دغه شانتې نور که نه، چې په هغه بیخي هغه لوی یو پاس لوی سټرکچر لري، بیا لاندې نور واړه سټرکچرونه لري که نه، همداسې ځي واړه حکایتونه یو ځای کېږي بیا لوی حکایت جوړېږي. هلته خو لکه چې راواوښته زه به د دې خپل دغه په حساب باندې ځم، بس دې هلته بدلوه. صحیح ده؟ ښه، اول خو حکایت په اصل کې حکایت چې دی د عربي کلمه ده. عزیز صاحب ناصر دې کلمې سره ښه اشنا دی. حکایت په اصل کې د محاکات د کلمې سره هم ریشه دی. محاکات یعنی مشابه کول یا ورته کول، لکه یو څه د بل شي څه نه ورته کول. لکه مثلا په حکایتونو کې موږ عموما وینو چې د تمثیلي ادبیاتو په اساس باندې ځینې دغه حیوانات راځي د انسانانو نقشونه لوبوي که نه، یعنې ورته کېږي خیالي دنیا د واقعي دنیا غوندې شي. یعنې د مشابهت معنی لري، د تقلید معنی لري، او په اصل کې د واقعیت ضد حکایت یعنې داسې یو شی چې په واقعیت کې نه ممکنه نه ده چې ترسره شي. مثلا زمری خبرې نه کوي، مثلا میږي، مثلا دغه شانتې نور موږ استاد دا په واقعیت کې ممکن نه دي که نه. ولسي حکایتونه عموما دغه ډول خصوصیتونه لري چې یعنې تخیل پکې ډېر بارز وي، ډېر جوت وي نسبت دغه ته واقعیت نسبت بیا په تېرو ریالستیکو ناولونو او کیسو ته. نو حکایت خو په اصل کې دغه اصطلاح چې موږ ویلو چې اصل کې د محاکاتو سره هم ریشه دی، یعنې واقعیت په یو اصطلاح دغه واقعیت او خیال ګډول او تقلید کول او دغه شانتې، او په دغه لحاظ باندې حکایت هغه داستان ته وایي. یعنې موږ او تاسې عموما داستاني ادبیات ټول هغه ادبیات چې یو داستان ولري، یو کیسه ولري، هغه د داستاني ادبیاتو په زمره کې راځي په ادبیاتو کې. نو دې کې بیا منظوم هم دي، منثور هم دي، مثلا د فورم په اساس باندې مثلا نقلونه دي، حماسي دي، مثلا ولسي ادبیات تحریري داستانونه دي ولسي دي، بیا په دې کې حماسي او نقلونه او مثلا ډراما او مثلا ناولونه او کیسې او دا ټول په اصل کې په داستاني ادبیاتو کې راځي. د دې یو دغه چې دی مهم ژانر یا یو مهم دغه چې دی ډول چې دی هغه حکایتونه دي. دغه حکایتونه هم په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې یو ډول ولسي حکایتونه دي چې ولس لیکلي دي، مطلب معلوم لیکوال نه لري، او بل چې دی هغه معلوم لیکوال لري، هغې ته تحریري یا لیکني حکایتونه وایي.
او د دې حکایتونو جوت اړخ دا دی چې په دې کې عموما یو اخلاقي پیغام وړاندې کیږي دغه دی عموما په نورو ژانرونو په نورو داستانونو کې هم پیغام وي خو په هغې کې دومره جوت نه وي په اصل کې حکایت لیکل کیږي د یو هغه دپاره د یو پند دپاره چې که ماشوم یې لولي یا مثلا کار چاته ویل کیږي هغه ته یو نصیحت وي یو پند وي او یو اخلاقي پیغام ور انتقالېږي خو دغه اخلاقي پیغام او حکایتونو کې عموما مستقیم نه وړاندې کیږي لکه د واعظ په شکل باندې چې موږ تاسو چاته نصیحت کوو چې مثلا داسې دا ښه کار دی دا کار مه کوه دا کار بد دی بلکې په یو کیسه کې په یو تمثیل کې وړاندې کیږي په همدې خاطر دغه د تمثیل خصوصیتونه چې دي هغه لوستونکی یا اوریدونکی له ځان سره بیایي او په آخره کې بیا د حکایت ته دا معلومیږي چې ولا دغه کار په اخلاقي لحاظ باندې ښه کار دی دا بد صداقت یا رښتینولي ښه کار دی او دغه چې دی نقص دغه چاته ضرر رسول دا بد کار دی وفا ښه کار ده جفا بد کار دی دغه ټول هغه اخلاقي پیغامونه دي چې عموما په حکایتونو کې وړاندې کیږي نو په دې اساس باندې اخلاقي پیغام په تمثیل کې وړاندې کول او یو بل خصوصیت چې په ولسي حکایتونو کې البته دا شته دی چې عموما دغه د حیواناتو نه دغه د حکایتونو حیوانات په حکایتونو کې د کرکټرونو په شکل باندې وړاندې کیږي یعنی د انسان نمایندګي کې د انسانانو دغه وي څه ورته وي ممثل وي یا دغه وي د هغه یو نماینده وي په هغه حکایتونو کې نو عموما که موږ تاسو دې زاویې نه وګورو دوه ډوله حکایتونه شته یو هغه حکایتونه دي چې انسانان دي پکې کرکټرونه او بل هغه حکایتونه دي چې په هغې کې حیوانات دي یا ټول حیوانات دي او داسې حکایتونه هم شته چې حیوانات او انسانان ګډ دي یعنی حیوانات او د انسانانو ترمنځ پکې تعامل لیدل کیږي نو عموما په حکایتونو کې دا ممکنه ده چې دغه نه د حیواناتو د دې د کرکټرونو په توګه باندې پکې وړاندې شي او دوی مثلا د انسانانو خصوصیتونه لري په دې اساس باندې عموما حکایتونه چې په اصل کې یو سټرکچر لري یو رغښت بدرونکي لري لکه مثلا اسطورې چې لري لکه مثلا بل داستان چې لري په داخل کې یو سټرکچر لري دغه سټرکچر د کریکټرایزیشن له پلوه د پلاټ له پلوه د پیښو له پلوه که د حکایتونه موږ تاسو جمع کوو یو ډول ورتوالی لري او دغه ورتوالی موږ ته دا امکان برابروي چې حکایتونه تفسیر کوو د حکایتونو نه چې څنګه د حکایت فورم یا ژانر تقاضا لري هماغه شانتې معنات یې واخلو په دې کې عموما زمری مثلا د یو کرکټر په توګه باندې راښکاره کیږي دغه وروسته بیا راځي چې دغه کرکټرونه چې دغه راښکاره کیږي د حیوانات دا ځینې ثابت خصوصیتونه لري عموما په حکایتونو کې دغه ثابتو خصوصیتونو ثابتو دغه خویونو او شخصیتونو سره راښکاره کیږي خو عموما په غرب کې د فیبلز وایي یعنی فیبلز هغه کیسې دي چې په هغې کې حیوانات راځي دا یوازې په زموږ استاد په ولسي حکایتونو کې نه بلکې حتی په معاصرو کیسو کې هم کله کله موږ داسې مثلا دا دغه یو کتاب دی دا د حیواناتو فارم دی حیوانات فارم او جورج اورل دغه ناول دی په هغې کې هغه البته د کمونیزم په دغه مفکوره باندې په هغې په مخالفت کې لیکل شوی دی که نه چې حیوانات دي پکې او دا د فارم هغه خاوند چې دی صاحب سختن د هغه په اساس د هغه په مقابل کې بغاوت کوي او مثلا خوک د دوی مشر وي او دغه خوک بیا کوشش کوي چې دا ټول د مثلا د ستالین او د لینن او د هغه باندې کنه کوشش کوي چې دا راټول کی سره دا فارم مستقل کی او بیا دا په خپل په مستبدینو باندې بدلیږي یعنی همغه حالت په دغه کې راځي په فارم کې همغه لکه دغه د فارم د سختن په دغه کې نو په دې اساس باندې موږ وینو چې عموما دغه د فیبل خصوصیتونه کله کله البته ډیر نه کله کله په معاصرو ناولونو کې په دې کې هم په سیمبولیک شکلونو کې راښکاره کیږي خو عموما که موږ داسې ریالیستیکي کیسې او دا وګورو دا عموما د فیبلز یا د تمثیلي ادبیاتو د دغو خصوصیتونو سره په تیره د انتقادي ریالیزم همدغه شان د سوسیالیستي ریالیزم دغه کیسې که وګورو هغه عموما دغه د حکایتونو د کریکټرایزیشن سره او د دې سره چندان دغه نه لري یعنی جوړجاړی نه لري همسازي ورسره نه لري نو عموما هغه داستان چې یو اخلاقي پیغام ولري هغه حکایت دی دغه اخلاقي پیغامونو له امله عموما حکایتونه که هغه ولسي وي او تحریري وي په تعلیمي ادبیاتو کې شمیرل کیږي او دغه پیغام بیا په آخره کې روښانه کیږي مثلا یو ډېره مشهوره بیلګه چې په اصل کې په پخوانۍ سنسکریت ژبه کې لیکل شوې وه کلیله او دمنه ده که نه چې پنچاتنتره بیا هغه په پښتو په فارسي او په هغه وخت کې په پهلوي او په فارسي او بیا په پښتو باندې څو دانې ترجمې موجودې دي مونږ ویل چې دا په اصل کې مونږ ویل چې په اصل کې هر د بېلابېلو خصوصیتونو په اساس باندې سره دي چې دغه حکایتونه مختلف موضوعات لري کرکټرونه هم ظاهرا مختلف وي او پیښې هم ظاهرا مختلف وي
خو په تل کې یو دغه لري، یو تل لري، یو سټرکچر لري او دغه سټرکچر د موضوعاتو له پلوه، د پیښو له پلوه او د کرکټرونو له پلوه له یو بل سره ورته والی لري. عموما په دې کې چې حیوانات راښکاره کېږي، ځینې حیوانات ما دلته راخیستي دي، مثلا زمری راښکاره کېږي د یو بې پروا چیز ډول اصول او قوانین نه مني او مثلا دغه نه مني که نه، یا په یو اصطلاح کله کله په حکایتونو کې زړه خوږی نه لري. دا او همدغه شان دا د یو زړور کرکټر په توګه باندې چې راښکاره کېږي. میږی عموما د خوارکښ او نیک کرکټر په شکل باندې راښکاره کېږي. په روسیې کې یو فورمالیست دی، دغه ولادیمیر پراپ نوم یې ده، د 20مې پېړۍ په لومړۍ نیمایي کې تېر شوی دی. هغه د ښاپیریو په کیسو باندې یو کتاب لیکلی دی، دغه مورفالوجي اف فیری ټیلز، یا د ښاپیریو د کیسو مورفالوجي هغه سټرکچر په دې باندې ډېر ښه بحث کړی دی که نه. د هغه زاویې نه موږ او تاسو په د خپلو حکایتونو په سټرکچر باندې هغه رغښت چې دی هغه سټرکچر په هغې باندې ډېر ښه بحث کولی شو. مثلا دلته عموما واقعیت او خیال د یو بل په مقابل کې، مثلا دلته عموما ښه او بد کرکټرونه د یو بل په مقابل کې لکه په اسطورو کې چې دي، دلته عموما نیکي او بدي د یو بل په مقابل کې مثلا دغه شانتې بېلابېل خصوصیتونه په دې کې راښکاره کېږي. مثلا ګیدړ د شریر، بې زړه او عموما د ټک یعنې بوزدل او د ټګ که نه، د ټګ دغه شکل باندې د انسان تمثیل وړاندې کوي یا د هغه مثل وړاندې کوي دغه شانتې انسانانو. کارغه موږ او تاسې عموما په فرهنګ کې کارغه هغه هم ګڼو، بدمرغه هم ګڼو که نه. عموما په حکایتونو کې که تاسې وګورئ هلته کارغه د یو خیر کرکټر د هغه په شکل باندې راښکاره کېږي. نو داسې تاسو نور حیوانات که وګورئ، غوی، پسه، مثلا نور اهلي او وحشي حیوانات چې دي د مشخصو دغه خویونو او شخصیتونو سره په دغه حکایتونو کې راښکاره کېږي. له معاصرې بل دغه چې دی هغه له معاصرې کیسې سره توپیر دی. یو خبره زه باید وکړم چې زما دغه چې دی بحث، البته دا ما یو ډېر وخت مې ورته نه لاره چې باید ډېره مطالعه مې ورته کړې وای عزیز صاحب دی. نو دا صرف یو دغه لیکچر نه دی، یو بحث دی. کیدای شي تاسو ته ځینې بحثونه او ځینې خبرې تاسو سره نو هغه به تاسو مطرح کړئ. عموما دغه معاصرې کیسې سره ځینې توپیرونه دي او همدغه توپیرونو په اساس باندې معاصره کیسه کله کله د دوی د خصوصیتونو نه، د حکایت د خصوصیتونو نه استفاده نه کوي. مثلا عموما د دې زمان او مکان چې وي هغه معلوم نه وي. مطلب عموما حکایتونه په دغه شانتې یو جمله باندې شروع کېږي، و نه و یو پاچا و یا یو پاچا و نه و، مطلب و ما و نه و که نه، ډول تناقض دی. مطلب دا دی په دې خاطر چې دا د معلوم مشخص زمان نه وباسي، د واقعیت نه وباسي، نو دغه شانتې متناقضې جملې پکې راځي. و نه و یو پاچا و چې سړی فکر ونه کړي چې دا پوښتنه ونه کړي چې دا پاچا کوم ځای کې یو څوک و که نه، یا مثلا یو پاچا و یا یو ملنګ و یا د کونډې یو زوی و، نو دغه شانتې جملو کې وړاندې کېږي او دا چې دی واقعیت نه ښیي، یعنې یو ډول زمانه نه ده معلومه چې په کوم ځای کې و او په کوم مکان کې و. البته د زمان او د مکان نشت په خپله یو ډول اغیز لري که نه. هر څه شی چې د زمان او د مکان نه وځي د خوب غوندې اغیز لري، د جادو غوندې. د دې په اغیز کې دغه یو سټرکچر کې په داخل کې دغه شانتې یو دغه موجود دی. او عموما ممکنه ده موږ او تاسو کې حکایتونه ولولو، حکایتونو کې دننه هر څه ممکن دي. مثلا په کیسه کې موږ او تاسو معاصره کیسه چې ده هغې کې پلاټ تا ته دغه نه درکوي چې هر څه ووایي، هر څه وکړي، هره پیښه نه ده ممکنه. خو په حکایت کې دا ممکنه ده، مثلا زمری خبرې وکړي، دا عموما د وروسته هم راځي، تصادفونه هم پکې ډېر پیښېږي. په معاصره کیسه کې تصادف نه وي که نه. او په داخل کې پکې زمانه هم بدلېږي. زمانه مطلب دا دی چې که د راوي د زاویې نه وګورو، عموما راوي ممکنه ده لکه د پوسټ ماډرن کیسو غوندې پخوانۍ زمانه او اوسنۍ زمانه هم زمانه بوځي. په یو ځای کې چې روایت کوي وایي زمري داسې ویلي وو، یا مثلا د پخوانۍ زمانه، او بیا ورسره موازي کله چې روایت کوي په اوس مهال کې، یعنی مثلا هغه زی 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 داسې که نه، زی زی. په دې اساس باندې عموما د حکایت دغه چې وي په ولسي سطح باندې کله چې دا خلک یې وایي کیسه ګوی چې کله دا کیسه کوي، نو عموما دغه نه ساتي، یعنی یو مشخص زمان نه ساتي، محال او تیر محال سره کوي. او البته د حکایت په خپله داخلي زمان چې دی یو نه معلوم زمان نه دی، یو مکان نه دی. خو موږ او تاسو وایو د پخوا زمانې نه د مستقبل په لوري باندې روان دی، یعنی یو خطي سیر لري، په دغه خطي سیر باندې روان دی. عموما په دغه کې چې دی سفرونه بالعموم یو خصوصیت دا دی چې دا ممکنه ده چې په حکایتونو کې سفرونه وي. مثلا یو څوک لاړ شي دغه ته
ډیر یو غره ته مزل وکړي یا مثلا یو ډیر لري ځنګل ته مزل وکړي، هلته مثلا د حیواناتو سره اشنایي پیدا کړي، په یو شکل باندې مرستندوی پیدا کړي دغه د خپل ژوند د ځینو مشکلاتو د حل کولو لپاره. مثلا د بخت یو کیسه ده په دغه کې راغلی دی. یو سړی دی هغه سهار چې د نیمه شپه خپل د اوبه خوشي کړي په پټو باندې، بیا د ورور دی هغه ملازان مو د نه وروسته راپاسېږي، دا د اوبه په خپل طرف کې، بیا دا دومره ساده ګل وي نه پوهېږي، ورور ته وایي چې زه اوبه راخوشي کړم بیا بندې شي که نه. یعنې که موږ او تاسې د معاصرې کیسې د خصوصیت نه وګورو نو یو کرکټر باید دومره ساده نه وي چې مثلا سهار راپاسېږي او د خپل ورخ او د خپل لښتې چې د اوبو ته راسم کړی دی دا وګوري چې ولا د دې نه اوبه کوم طرف ته تلي، کوم پټی لوند دی، نو په اسانه سړی تشخیص کولی شي چې ولا دغه سړي اوبه بولي که نه. خو په حکایت کې دا سوال نه پیدا کېږي. نو ورور ورته وایي چې ولا ستا بخت وده دی، نو وایي چې چېرته وده دی، وایي چې پاس غره کې وده دی که نه. نو هغه ځي بخت د راویښولو پسې هلته سفر کوي، هلته یو سړی ویني چې وده دی، هغه راپاسوي ورته وایي چې ته زما بخت دی او ته ولې وده ستا د لاسه زما پټي ټول وچ شول که نه. نو هغه بیا ورته وایي چې دغه د زمري م ورته په لارې کې ویلي یو پمن زمری چې زما بخت نه پوښتنه وکړه چې دا زه به څنګه سم شم که نه. همدغه شانتې یو پاچا یو پوښتنه ورکړي، نو دا چې هغې طرف راځي پاچا ته جواب وایي، یا پاچا ورته وایي چې تا خو ما ته جواب راوړی دی، اوس دغه انعام در کوم دا سره زر. دا ورته وایي چې نه زما سره زر نه دي په کار، زما پټی باید شین شي. په لاره کې همداسې بیا دغه شانتې بل یو دغه کارغه ترې پوښتنه کړي، هغه کارغه ورته وایي چې زه په دې ونه کې ناست یم خو دا ونه وچه ده، نو زه بخت نه پوښتنه وکړه چې دا ونه ولې وچه ده. نو هغه دغه ځي پوښتنه کوي، ورته وایي چې د دې ونې لاندې خزانه ده، دا خزانه که لري نو دا ونه دغه کېږي. نو هغه کارغه ورته وایي چې تا خو زما مشکل حل کړه چې دا خزانه ویسه کور ته. وایي چې نه نه زما پټی. نو لاره کې زمری مخې ورشي، زمري ته وایي چې ولا دغه دی څه ویلې، هغه بخت ویلې. بخت دا ویلې چې ته به د یو کمعقل سړي سر وخوري نو ستا دغه به ختم شي که نه. نو دی خوري، ورته چې دا سر در نږدې کړه چې زه مچ یې کړم ښکل یې کړم، چې سر ورنږدې کړي ویې خوري که نه. یعنې مطلب دا دی چې یو سړي ته دومره شته په لاس باندې ورځي، دومره امکانات په لاس ورځي، که په هغه سمبولیک اړخ وګورو، هغه پیغام یې وګورو که نه. خو دی بیا هم وایي نه نه زما پټی که نه. یعنې داسې وړې زرې پورې نښتی دی، هغه د خوشحال خبره اوښ له باره سره کور ته دی ورغلی، ولجه د اوښ د غاړې د جرس دی، دا په جرس پسې ټوله خزانه دغه کړه که نه. نو په دې اساس باندې هغه پیغام یې البته په دې ډول باندې دی. نو په دې کې دا سړی چې څومره سفرونه کوي عموما د هغه سره مخ کېږي، خو په دې کې ته د اوسني معاصرې کیسې د خصوصیتونو په اساس باندې په حکایت خبره نشي کولی، ځکه حکایت د پلاټ له پلوه که موږ تاسې وګورو، حکایت داسې دغه ټینګ پلاټ نه لري لکه معاصره کیسې چې لري، بلکې دا یو دغه غړن پلاټ لري. مطلب دی کې ډېرو شیانو د پیښېدو امکان شته دی. عموما کله کله مرکزي کرکټر کله کله جګړه کوي، یعنی دا د حماسي د ولسي حماسو تحریري حماسو یو خصوصیت دی کې. مثلا په دغه کې یو بل دغه راغلی چې هغه د دیو سره جنگ کوي که نه، او دیو سره دی چې دا کمزوري خدا سي ورته ښیي چې دیو ته چې زه ډېر زورور یم، او دیو خو زموږ استاد په حکایتونو کې یو دا دی چې ډېر زورور دی، خو په عین حال کې ډېر کمعقل دی که نه، نه پوهېږي، کمعقل زورور دی. خو بیا هم که تاسې معاصرې کیسې د زاویې نه وګورئ نو په هغې حکایت کې هم عموما یعنې دا دغه چې دی دا کرکټرایزیشن ډېر کمزوری دی، یعنې دغه نه دی قوي نه دی. نو کله او یو بل مهم خصوصیت چې دی هغه پکې اغراق دی او خارق العادګي ده. مطلب دا دی چې په حکایت کې څه شی پیښېږي هغه متناسب او دغه نه دي، د واقعیت سره متناسب نه دي، بلکې ډېر تخیلي خصوصیتونه لري. عموما کرکټرونه چې دي ډېر فوق العاده او خارق العاده دي. او مثلا د یو کونډې زوی یو غریب دغه راپاسېږي، مثلا د پاچا لور خپلې که نه، یعنې په ډېرو وړو دغه باندې او ډېر لوی کارنامې ترسره کوي. نو عموما خارق العادګي چې د هغه د حکایتونو یو خصوصیت دی، او په معاصره کیسه کې عموما د ریالیستیکو کیسو یو خصوصیت دا دی چې یو عام فرد د ټولنې راپاسېږي او مثلا یو موخه لري او هدف لري، او د خپلو عامو امکاناتو او د خپلو انساني دغه امکاناتو د خصوصیتونو خویونو په اساس باندې تحول راولي. خو په دغه کې دا ډول نه ده ممکنه. په حکایتونو کې عموما کرکټر چې خارق العاده خصوصیتونه لري، دغه خارق العاده خصوصیتونو په اساس باندې، او داسې دی چې دغه نه علاوه مثلا طبیعت کې دغه لري د جادو په ذریعہ باندې، یا مثلا د حیواناتو سره ساز و باز او انډیوالي لري، د هغې په ذریعہ باندې کوشش کوي چې خپلې موخې ته ځان ورسوي. او مثلا دغه کې عموما په دې کې د تخیلي شیانو توصیف کوي، مثلا د زمری، کارغه، دغه ډول دغه شیان پکې تشریح کېږي.
او بل دا چې پلاټ ډیر سست وي د کیسو ترمنځ د پیښو ترمنځ منطقي هغه چې وي هغه کمزورې وي که نه د بخت کیسه مو وکړله. عموما په حکایتونو کې موږ او تاسې چې څوک چې دا حکایتونه اوري او ګوري هغوی په دې خاطر باندې چې د معاصرې کیسې لوستونکي نه دي که نه یا د معاصرې کیسې دغه سره د تخنیک سره او د تیورۍ سره بلد نه دي، نو په دې خاطر باندې عموما او دغه کیسې چې بیا د چا دپاره لیکل کېږي د هغوی سینونه مشخص وي. مثلا ځینې حکایتونه وي هغه د ماشوم دپاره وي، ځینې د لږ زلمي دپاره وي، ځینې د عموما په جرګو کې ویل کېږي د لویانو دپاره وي که نه. نو عموما دغه کیسې په منطق باندې څوک سوال نه کوي چې آیا دا ممکنه ده که نه، آیا دا مثلا دغه د دې پیښې پسې دغه پیښه راتلی شي که نه. په دې خاطر باندې د معاصرې کیسې د تخنیک د زاویې نه که وګورو نو په منطقي لحاظ باندې کمزوري ځکه چې ټول فوکس او توجه چې دا تمرکز هغه په پیغام د پیغام په انتقال باندې وي چې څنګه پیغام دغه ته مخاطب ته ورسوي. عموما بل دا چې ټول کرکټرونه یو ډول ژبه لري. عموما مکالمې په حکایتونو کې ډېرې کمې راځي. موږ او تاسې په معاصره کیسه کې مکالمه یو دغه د یو اړخ دی د کیسې، مثلا د ناول او د کیسې د ډرامې خو هغه اساس دی او د کیسې او د ناول یو اړخ دی او په دغه کې عموما مکالمې کمې راځي. او د ټولو که تاسې وګورئ دغه ټول کرکټرونه چې دي په دې کې د جنس او د سن موږ او تاسې که مثلا یو لنډه کیسه لیکو، یو ډاکټر دی، یو بزګر دی، یو مثلا یو محصل دی، د دوی ترمنځ د دوی د مکالمو او دوی چې کله کرکټرایز کوو کرکټرونه وړاندې کوو د دوی د سن د پوړ یا د طبقې د جنس او همدغه شان د دوی د سویې ترمنځ توپیر کوو چې ولدا ټول په یو شکل باندې نه وړاندې کوو چې کیسه لیکو که نه. معاصره کیسه کې دغه یو خصوصیت دی، خو په حکایتونو کې دا ټول په یو شکل باندې وړاندې کېږي. یعنې هلته توپیر نشته دی چې مثلا دغه کوم کرکټرونه دي. ژبې هم په همدې شکل باندې یو ډول دی، یعنې ټول په یوه ژبه لکه په یوه ژبه چې غږېږي، توپیر یې نشته دی ترمنځ. او عموما د حکایتونو راوي چې وي هغه درېمګړی راوي وي او دا راوي چې وي په هر څه باندې پوه راوي وي. یعنې عموما معاصره کیسې کې تاسې وګورئ د اولګړي والي راوي یا د لومړي شخص د زاویې نه هم دغه کېږي چې په خپله کرکټر هم دی، خو په حکایتونو کې هغه شخص چې دا روایت کوي راوي چې دی هغه په خپله د حکایتونو کرکټر نه وي، بلکې صرف یو کمروي چې د کرکټرونو سره ګرځي راګرځي او کرکټرونه وړاندې کوي. خو البته دا عموما موږ او تاسې وینو چې د تصرف خبره بیا لږه غوندې په حکایتونو کې مختلفه ده. نو دغه کرکټر چې دی دغه راوي چې دی په هر څه باندې پوه دی او دغه شخص ته درېمګړي راوي ته د کرکټرونو برخلیک معلوم دی چې مثلا کم شخص به شریر سخت به د بدې پایلې سره برخلیک سره مخ کېږي او ښه شخص چې دی هغه به بری وړي یا مثلا هغه کېږي به پیاوړی کېږي به همداسې وایي. بل چې د هغه کرکټرونه عموما په حکایتونو کې یا سپین وي یا تور وي. مثلا موږ او تاسې په معاصرو کیسو کې کرکټرونه چې وي هغه دغه وي، عموما موږ تاسې په اسانه نشو ویشلی چې دا بد دی دا ښه دی که نه، یو ډول دغه وي. او خو او بل دا دی چې په لنډو کیسو کې او په ناولونو کې دا ممکنه ده چې د کرکټر شخصیت د کیسې په اوږدو کې د پیښو سره او د ټکر د نورو کرکټرونو سره د کشمکش او د کرکټر په دغه د ټکر په نتیجه کې بدل شي، مثبت منفي شي، منفي مثبت شي یا مثلا تغیرات پکې راشي. خو کرکټرونه چې دی هغه په عموما په حکایتونو کې چې کوم کرکټرونه دي هغه له اول نه تر اخره پورې ثابت وي او په دوه برخو باندې ویشل کېږي، ښه بد. په دې منځ کې نو کرکټرونه نشته دی چې لږ ښه یا مثلا لږ بد یا مثلا دغه شان دا کرکټرونه کې نشته. او بل دا دی چې عموما په دې کې د راوي چې دی هغه د کرکټرونو ذهني دغه نه تشریح کوي. عموما صرف کرکټر خپل د خبرو په ذریعه باندې او د عمل په ذریعه باندې خپل شخصیت وړاندې کوي. ذهن دغه د ذهن سره عموما د راوي کار نه وي. او بل دا دی چې عموما تصادفونه پکې ډېر وي. موږ او تاسو پوهېږو چې په معاصره کیسه کې تصادف چې دی هغه یو د کیسې ملا ماتوي که نه، یعنې تصادف بیا لوی تصادف چې کیسه پې ختمېږي یا مثلا د کیسې غوټه پې سپړل کېږي یا مثلا تحول پکې راځي. خو په حکایتونو کې عموما تصادف ډېر وي، حتی لوی لوی تصادفونه پکې ډېر پیدا کېږي. همدغه شانتې سادهتوب او هوښیاري، یعنې ښه او بد چې څرنګه پکې وي همداسې سادهتوب او هوښیاري هم په خپلو هغه انتهایي حالاتو کې وي. یو سړی ډېر ساده وي، منځ داسې نشته چې لږ ساده وي، په ځینو شیانو پوهېږي په ځینو شیانو نه پوهېږي. یا عموما په حکایتونو کې یو دغه چې دی کرکټر بیخي ساده وي یا بیخي ډېر هوښیار وي، یعنې په دغه دوو انتها کې وي. او مکالمه هم یو ډول او یوازې دغه د زاویې نه. دا در سره واړه
دا خو هغه د معاصرو کیسو سره خصوصیتونه شو. عموما که موږ او تاسې د حکایتونو په اهمیت باندې بحث کوو نو د بېلابېلو زاویې نه مطالعه کولی شو. مثلا د ټولنپوهنې د زاویې نه دې مطالعه کولی شو چې دغه ولسي حکایتونه د یوې ټولنې په پوهاوي کې د یوې ټولنې باندې په پوهېدو کې له موږ سره څه مرسته کوي. عموما موږ او تاسې دغه د اخلاقو له پلوه په دې باندې بحث کولی شو او حتی د ادبي انځورونو له پلوه هم په دې باندې بحث کولی شو. عموما په دغه کې د پخوانۍ زمانې یو خصوصیت راغلی و. په حکایت کې چې کله وایي ونه و یا مثلا یو پاچا و، داسې انګارل کېږي لکه پخوانۍ زمانه یو ایډیل زمانه وه. په دې کې مثلا دغه ممکن و که نه، یو خو دا دی چې د واقعیت نه وباسي د پخوانۍ زمانې خبره چې کله کوي. بله دا ده چې عموما په غیر شعوري لحاظ باندې دا تصور وړاندې کېږي چې پخوا داسې یوه ښه زمانه وه مثلا داسې پکې وړاندې کېده. نو یو دا دی چې د پخوانۍ زمانې ځانګړنې پکې ښودل کېږي، یو پاچا و یا مثلا دغه شانتې نور، او موږ او تاسې د بېلابېلو دغه په اساس باندې په دې باندې پوهېدی شو. بل ته لاړ شه پیغام. ښه، دا چې دی عموما کله چې موږ او تاسې د اخلاقو د زاویې نه د دې په اهمیت باندې بحث کوو نو که دا مثلا ماشومانو ته لولو، ماشومان په دې خاطر باندې که موږ یو ماشوم ته یا مثلا یو زلمي ته هغه ته موږ نصیحت کوو چې دا ښه کار دی دا بد کار دی، نو عموما نصیحتونه وعظونه په شا باندې ښه نه لګېږي. ماشوم هم د وچو وعظونو سره چندان علاقه نه لري که نه. په دې خاطر باندې حکایتونه ډېر مؤثر دي ځکه چې په هغې کې تمثیل وي او په تمثیل کې پیغام او اخلاقي پیغام او پند دومره پټ وي چې په اخره کې ماشوم یا مثلا دغه چې دی هغه زلمی په دې خبره باندې پوه شي چې ولا دغه پیغام یا دغه څنګه ده، نو په ښه شکل باندې اخیستلی شي. په دې خاطر باندې یو دا دی چې اخلاقي پیغامونه لري او موږ او تاسې د ماشومانو دپاره تمثیل کې وړاندې شوی دی حکایت یو ادبي دغه لري، خصوصیت لري، ادبي ژبه باندې لیکل شوی دی. څوک چې اوري یا مثلا څوک چې لولي د هغه هنري ذوق هم خړوبوي، هغه ځان ته مایل کوي، هغه له ځان سره بیایي او په یو دغه باندې لاره باندې له ځان سره روانوي. هغه ورو ورو چې د حکایت لولي په یو شکل باندې په یو اخلاقي لحاظ باندې یو پیغام هم اخلي که نه. نو دغه پیغام غیر مستقیم اخلي ځکه چې دغه حکایت یو ډول جادو یا افسون لري. که هر څوک لولي له ځان سره بیایي دغه جادو یا افسون مثلا د تخیل نه پیدا کېږي، مثلا د دې د ولسي ژبې یا د ګړنۍ ژبې نه پیدا کېږي. مثلا دغه په دې خاطر باندې چې دغه کرکټرونه عام عادي کرکټرونه نه دي یا انسانان نه دي، غیر انسانان دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې عموما ماشومان ورسره ډېره دلچسپي لري ځکه چې ماشومان د واړه سن ماشومان خو عموما په تخیل کې وي. بیا چې مثلا د 9 کلنۍ نه تر 12 کلنۍ پورې وي نو دا د تخیل او واقعیت ترمنځ وي. حکایتونه هم د واقعیت د تخیل او د واقعیت ترمنځ وي. په یو اصطلاح هم پکې تخیل شته دی، هم پکې یو اخلاقي پیغام یو ټولنیز پیغام پکې شته دی. په دې خاطر باندې عموما د دغه ډول سن خلکو دپاره چې د ونه دغه ډول ماشومان چې د ونه لوړي دوی دپاره دغه حکایتونو لوستل ډېر ضرور دي چې په عین حال کې هم هغه تخیلي او هنري تندې خړوبېږي او یعنی هغه تخیل دغه چې دی هغه هم پکې شته دی او اخلاقي دغه هم لري. نو په دې کې مثلا رښتینولي، مثلا ښه نیت، هوډ، یو سړی دی د کونډې زوی دی یا مثلا یو ډېر غریب سړی دی او په پخوا زمانه کې خو دغه طبقاتي دغه ډېر زیات و که نه، ډېر دا ممکنه نه وه چې مثلا یو سړی دی د خپلې دغه طبقې نه یا پونډه ګام واخلي او لوړې طبقې ته د ځان ورسوي په اسانه باندې که نه. په دې اساس باندې کرکټر دی هوډ لري او دا هوډ دا دی چې زه به غواړم د پاچا زوم شم. د یو غریب سړي دپاره چې حتی څوک یې پیژني نه هغه دا هوډ کوي او د دې هوډ په نتیجه کې هغه د پاچا لور ته د پاچا پاچاهۍ ته ځان رسوي که نه. هغې دپاره دا ډېر ضرور دي. په دې اساس ځکه عموما دغه حکایتونه چې دي تلوسه لري، یعنې موږ او تاسې په اسانه باندې فیصله نشو کولی چې دغه هلک چې دی دا به خپل هدف ته رسیږي که نه، دا زلمی چې روان شوی دی په خپل هدف پسې مثلا نو یو تلوسه، دغه تلوسه هم عموما لوستونکي او اورېدونکي له ځان سره بیایي او دغه تلوسه په یو اصطلاح هغه د لوستونکي په ذهن کې هم د توقع یو دنیا جوړوي چې مثلا څه ممکن دي یا دا ممکن دي که نه. همدغه شانتې بله ده چې ژبه یې ډېره ګړنۍ او ولسي ژبه ده او موږ او تاسې په البته زموږ او ستاسې د معاصرې کیسو ژبه چې ده هغه د ادبیاتو په ځای ژورنالیزم راپور ته ډېره نږدې ده که نه، او بیا په تېره د ریالیستیکو کیسو دا دغه دی او موږ او تاسې په کیسو کې هم کوشش هم دا وي چې د معیاري ژبې نه استفاده وکړو.
خو په ولسی ژبه کې په دغه کې په حکایتونو کې ژبه چې دا ډیره ولسی ده مطلب منځ کې متلونه راځي مطلب دغه شانتي نور دغه راځي دغلته په دې کې چې بیلابیل حکایتونه راغلي دي مثلا په یو ځای کې وي ما الګ دومره غریب و چې په کور کې د موږک لکۍ نس پیره کېده کنه نو دغه ډول جملې عموما موږ تاسو په معاصره کیسو کې نه استعمالو او زمونږ او تاسو د معاصرو کیسو دغه ژبه چې دغه ډېره انځوریزه ده په حکایتونو کې تاسو د انځوریزې ژبې سره ډېر کم مخېږئ مطلب دا دی چې یو صحنې درته انځور کړي وي او دغه ده خو دا ده چې ولسي ده متلونه پکې دي او نو په دې اساس موږ او تاسو په کیسه لیکوالو کې داسې کم کیسه لیکوال لرو چې زموږ او تاسو د ولسي ادبیاتو خصوصیتونه پکې شته مثلا منلي صاحب څو کیسې لیکلي دي او موږ په هغې کې بیا د ولسي حکایتونو او د ولسي کیسو د ژبې نه کوشش کړی دی چې استفاده وکړي په هغه شکل باندې ولیکل شي نو زه فکر کوم چې دا ممکنه ده البته په ټوله معنا باندې نه چې موږ او تاسو په کیسه لیکنو کې د ولسي کیسو او د ولسي حکایتونو د تجربو نه او همدغه شانتې په تیره بیا د دوی د ژبې نه استفاده وکړو دا ژبه ممکنه ده عموما موږ او تاسو یو فکر هم دا دی چې تحریري ادبیات یو شی دی هغه معیار دی ولسي ادبیات بل شی دی هغه معیار نه دی یعنی غیر معیاري ادبیات دي که لنډۍ ده که منظوم دي که منثور داستانونه دي په نوره نړۍ کې کوشش کیږي چې دغه دواړه قطب سره څنګه نږدې کړي یعنی څنګه موږ کولی شو چې دغه ولسي ادبیاتو تجربو نه استفاده وکړو زمونږ او تاسو په دغه کې په ژبه کې زمونږ او تاسو په ادبیاتو کې دغه ډول تجربې کم خلکو کړي دي کم خلک په توجه شوي مثلا دا مارکیز دی مارکیز ژورنالیست دی خو د خپل ژبې سره او د خپل کلچر او د فرهنګ سره ډېر دغه دی آشنا دی مثلا د په فرهنګ کې موږ او تاسو په خپل فولکلور کې یا په دغه کې هغه موږ او تاسو فولکلوریک پوهه شي دا په هغه کې موږ او تاسو کګنې او جادو او انګیرنې او دا شیان لرو کنه نو د مارکیز د مخ کې دا ممکن نه و چې یو ریالیستیک ناول دی کګنې او انګیرنې او مثلا جادو او دغه شیان راواخلي خو دا ویل چې دا یو اجتماعي واقعیت دی یو ټولنیز واقعیت دی دا پکې زیک کنه مثلا دا تنهایی سل کاله مثلا دا شانته نو عموما په نوره دنیا کې حتی په نړیواله سطح باندې چې کوم لیکوال دي هغه د خپل ولسي ژانرونو او ادبیاتو دغه خصوصیتونو ته متوجي دي په دې اساس باندې زمونږ او تاسو د حکایتونو یو اهمیت دا دی چې زمونږ کیسه لیکوال که دا ولولي د ژبې نه مثلا کېدای شي د ځینو نورو خصوصیتونو نه استفاده کېدلی شي حتی دې حکایتونو کې ځینې داسې حکایتونه دي چې هغه په جادو باندې لیکل شوي دي مثلا یو جادوګر دی یو دیو دی هغه جادو لري او دغه جادو په اساس باندې یو نجلۍ په خپل غار کې باندې کړې ده یو هلک راځي هغه هلک یو ځینې شرطونه ورته دغه ویلي دي پاچا ویلي دي او بیا مثلا دغه غار ته ځان رسوي او د کتاب وایي چې دا دې ویلی دی او دا دې غوندې زه خپل شکل بدلولی شي که نه هغه میټامورفوسس چې مطلب ځان نه کوتره جوړولی شي د دې غوندې او ځان اس جوړولی شي مثلا دغه شانتې نو دغه شانتې د خصوصیتونه په حکایتونو کې شته دي چې موږ او تاسو کولی شو چې د دې خصوصیتونو نه په هغه کې استفاده وکړو بل دا چې عموما په دې کې ما مخکې ویلي چې په دې کې تخیل ډېر پیاوړی وي نسبت واقعیت او دغه ته یعنی تخیل ماشومان چې لولي د 5 کارونو لوړ ماشومان چې کله دا لولي نو هغوی په دې فکر نه کوي چې دا د یو اخلاقي پیغام دپاره لیکل شوی دی هغوی په دې لولي چې ولا یو ځنګل دی په ځنګل کې حیوانات دي یو کلی دی یو زړه ښځه ده او په دغې انځورونو کې زی له ځان سره او په مثلا اخره کې بیا په دې باندې پوهېږي چې ولا صداقت او رښتینولي حتی ځینې د کم سن دپاره ماشومان یې کولولي یو لوی شخص په کار دی چې بیا اخره کې دا پیغام ورته تشریح کړي چې ګوره هغه کرکټر چې مثلا د هغه لټ و نو هغه وګوره وروسته پاتې شو کوم چې ډېر خواریکخ و هغه یو ځای ته ځان ورساوه که نه په دې خاطر باندې عموما کله کله دغه اخلاقي پیغامونه په تخیل کې دومره ډېر دننه وي چې هغه باید تفسیر شي دغه دپاره نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې دا د کوچنیانو په روزنه کې نقش لري مثلا ځنګلونه د بېلابېل سن د کوچنیانو لپاره د همت او اخلاقو درس ورکوي مثلا دغه شانتې نور او دا چې پیغام پکې وچ نه وي بلکې پکې صحیح توګه کې پټ وړاندې کېږي چې خوند او پند لري مثلا په دې کې یو دغه دی میرا یو ښځه ده 2 ښځې دي بنې دي هغه یو لور لري نو چې کله بله وایي چې هر یو مړه شلو دا بله به زبنګه دا لور داسې ساتي لکه خپله لور هغه یوه مړه شي او دا بله چې پاتې شو نو د دې لور ته دغه یتیمې ته د بنځۍ په سترګه باندې ګوري یعنې ښه نظر ورته نه کوي که نه نو دغه بنځۍ چې دا سخت کارونه پې کوي مثلا د غواګانو بل غوا پې پیوي
غوا ترې ورکه شي که نه بیا مثلا هلته یو دیو سره مخ شي یو غار وي چې هلته ورننوځي هغه دیو پې ازمایش واچوي او په دغه ازمایش کې دا کامیاب راوځي غلا مونې کې هلته ډېر طلا وي بل وي پراته که نه هغه غلا مونې کې او چې کله د دې ځای نه دا راوځي نو دی ورته یو دعا وکړي چې خدای دې د ډېر دومره ښایسته که چې نړۍ کې بل څوک نه وي داسې چې د غار نه راوځي نو همدغه شان د ښایسته وي د دې فورمول نه دا بله ښځه استفاده کوي خپله لور لیږي هغه لور یې غلا کوي د طلاو هغه بیا دی ورته خیرا کوي چې خدای دې دومره بدرنګه که چې څوک دې کوي نه که نه نو هغه هماسې بدرنګه شي چې د غار نه راوځي نو بیا په دې لړ کې دا څومره ازمایښونه چې په دې نجلۍ اچوي دا پکې کامیاب راوځي ځکه چې دا مظلومه ده رښتینې ده او مثلا بیا د اخر کې دا یو شاهزاده پې مینېږي او شاهزاده د دې نجلۍ سره واده کوي هغې کې هم البته یو چل موجود وي لکه هغه د لرغوني مصر د هغه غوندې هغه د یو فولکلوریکه کیسه هلته هم ډېره مشهوره ده هغه موتیف سندریلا د کیسې غوندې که نه دغه ډېر حکایتونه کله کله سره وجوبو کې هم ډېر ورته وي نو په دې اساس باندې یو پیغام خو دا دی چې باید ظلم ونه شي ظلم ښه کار نه دی بل پیغام دا دی چې دغه نجلۍ مظلومه ده خو دغه نجلۍ چې ده رښتینولي لري خپله رښتینولي ساتي دروغ نه وایي مثلا غلا نه کوي دغه شانته نور دا د ماشومان دپاره پیغامونه دي زه فکر کوم چې یو لوی اهمیت د حکایتونو دا دی چې ماشومان ډېر عادي اجتماعي مسایل او اخلاقي مسایل په دغو حکایتونو کې زده کولی شي د ماشومانو په کیسو کې له توکي او ژبې کرکټرونو او سمبولونو استفاده کیدای شي عموما یو اهمیت دا دی چې موږ او تاسې دغه لیکو د ماشومانو دپاره ادبیات ایجادوو لیکو یوازې موږ او تاسې په ولسي سطحه باندې هم د ماشومانو دپاره ادبیات لرو منظوم او منثور نو د ولسي حکایتونو یو ګټه دا ده چې څوک هم د ماشومانو دپاره ادبیات لیکي او مثلا بیا په تیره داستانونه او کیسې لیکي نو هغه باید د ولسي حکایتونو سره اشنا وي د ولسي حکایتونو تخیل یعنی یو بیخي یو تجربه ده د یو لیکوال لپاره او یو ډېره لویه لاسته راوړنه یې که څوک یې ولولي مثلا د هغې د تخیلي اړخ نه د تمثیلي اړخ نه مثلا د هغې د پیغام د انتقال هغه د شکل نه چې څه ډول باندې هغه نه خصوصیت نه څه ډول مثلا هغه ته دا پیغام وررسوي که نه دا ټول هغه شیان دي د ژبې نه حتی دا ټول هغه شیان دي چې د ولسي حکایتونو یو لیکوال باید ورسره بلد وي او دا په ولسي حکایتونو کې وبخښئ د ماشومانو د ادبیاتو یو لیکوال ورسره بلد وي او دا یوازې په ولسي حکایتونو کې پیدا کولی شي په معاصره کیسه کې د سمبولیکو اړخونو تخیل او ژبې نه استفاده کیدای شي مثلا موږ او تاسې معاصره کیسه کې ما مخکې ویلې چې په اصل کې دا لږه سخته ده د یو ریالیست لیکوال دپاره چې د تمثیل نه یا د فیبلز نه یا مثلا د حیواناتو نه په خپلو کیسو کې استفاده وکړي که نه خو هغه د مارکیز خبره ده چې فیلان والوځوه خو هغه ورته جوړ که امکان ورته برابر که شرایط ورته جوړ که که نه او هغه د خپلې نیا په باره کې وایي چې هغه به ما ته داسې کیسې کولې چې وروسته زه پوه شوم چې غټ شوم ما ویل چې دا خو شیان خو ممکن نه دي که نه نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په کیسه کې هر څه شی کیدلی شي خو په هغه صورت کې چې منطق ورته برابر شي او شرایط ورته برابر شي که نه نو دا ممکنه ده مثلا موږ او تاسې دا د نصیر احمد احمدي دغه چې دی ناول جوجو که نه دغه شانتې نور په اصل کې واقعیت باندې نه دی بنا یو سړی دی د بلې سیارې نه راغلی دی او هغه مثلا زمونږ او ستاسو غوندې فکر نه کوي زمونږ او ستاسو غوندې تفکر نه لري او موږ او تاسې خپلو خامیو ته متوجه کوي نو دا ممکنه ده چې د ولسي حکایت د خصوصیتونو نه د تمثیل د خصوصیت نه او دغه شانتې نورو نه په معاصرو دغه کې کیسه لیکنه کې عموما دغه دا چې دي عموما د یو خوب غوندې اغېز لري یو څه چې نه وي موږ او تاسې او بیا په تېره ماشومان نړۍ ته د تخیل د زاویې نه ګوري یعنی د واقعیت د زاویې نه ځکه چې هغوی افادي اړخ او د ژوند د مشکلاتو سره هغه شانتې نه مخ کېږي لکه غټان چې مخ کېږي نو دغه تخیل په حکایتونو کې ډېر پیاوړی وي او دې کوشش کوي چې مثلا ماشوم کوشش کوي چې څنګه والوځي یا مثلا دغه شانتې نور که نه نو دغه ټول هغه ورته په یو ولسي حکایت کې ممکن وي نو له همدې امله دی فکر کوي چې هغه زه څه ډول شی غواړم هغه په دغه حکایت کې شته دی نو یو څه شی چې نه وي هغه دومره ډېر پرکشش وي که نه لکه مثلا د انسانانو زړه غواړي چې دغه ورسره وغږېږي چرګه ورسره وغږېږي که نه خو هغه ورسره نشي غږېدی ځکه هغه دغه نه لري دغه شانتې یا مثلا پسه چا ویلي چې دا د حیواناتو په باره کې موږ تاسو بل عموم قضاوتونه لرو که نه او وایي چې ولا
وایي چې وایي خر ډېر کم عقل دی که نه چې خر نه چا پوښتنه کړې چې د انسان په باره کې د څه نظر لري که نه نو عموما انسان دا دغه لري خواهش لري چې یو څه شی چې حیوانات ورسره وغږېږي یو څه شی چې نه وي هغه دپاره ډېره پرکشش وي که نه نو په حکایتونو کې دا خصوصیت شته دی او د دغه خصوصیت په اساس باندې عموما هغه پیغامونه او دا انتقالېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ خدای دې وکړي چې هغه یو څه شی دغه کړي نو اوس ستاسو نوبت دی که تاسو څه شي ته متوجه شوي یې تاسو راته ووایئ عزیز صاحب خدای دې خیر درکړي که دلته راځئ تاسو دلته راشئ زه به کښېنم راځه استاد ډېرې خوندورې خبرې وکړې یو ساعت به تېر شوی وي خو ما بیخي کم وخت شو بیخي خوند یې وکړ ما فقط یوه تقاضا دا ده چې دغه بحث یو څه نور هم پسې وغځول چې نن نه ښه یم وروسته بیا استاد ته تکلیف ورکړو لکه یو تسلسل ورکړي ځکه دغه مسله دغونه زر نه خلاصېږي اوس مثلا د استاد په خبرو کې زه دې ته متوجه شوم چې کش کې موږ دا وار د دغه حکایتونو په هغه روان شناختي اړخ باندې خبرې وکړو لکه د یونان د اوستروس د نورې دنیا په ادبیاتو کوم اغېز پرېوت د موږ د خپلو ولسي فولکلوریکو حکایتونو هغه رواني څېړنه وکړو خصوصا د اجتماعي روان خبره چې کېږي نو زه فکر کوم په دغه سمبولیک اړخ کې به موږ ډېرو زیاتو جالبو نتایجو ته ورسوو ما فقط په خپله دا غوښتل چې هغه ډېره علاقه مې ورسره هغه در سره شریکه کړم هغه دا ده چې په دغه ډول حکایتونو کې چې زه معمولا متوجه کېږم یا ډېر خوند ځینې اخلم هغه په دې کې د انیمیزم موجودیت ده انیمیزم هغه نظریه ته وایي چې د دنیا هر څه ژوندي ګڼي هر څه د یو کانشسنس یا د هوش خاوندان ګڼي او موږ هغو ارمانونو ته رسوي لکه استاد چې اشاره ورته وکړه چې د انسان تقاضا دا ده چې حیوانات هم ورسره وغږېږي ډبرې ورسره وغږېږي غرونه وغږېږي ورسره او معمولا د فیلسوفانو نظر دا ده چې انسان څونه معشوم وي هغومره لکه استاد چې اشاره وکړه د تخیل له زاویې دنیا ته ګوري او چې څو رالویږي شیان ورته بدیهي کېږي خدای داسې فکر کوي چې دا مې وپېژندل په اصل کې دی را بې پروا کېږي نو دغه حکایتونه موږ یو وار بیا متوجه کوي چې په ډېره ژوره توګه ډېرو بدیهي مسایلو ته مو ګورو یو حکایت ته د ما په زندګي باندې زه هر وخت اغېز احساسوم یو څوک د اووه لورانې لري یوه یې ښځه وي اووه یې لورانې وي بیا دوی په کور کې ناست وي دغه د بام له مورۍ نه ډوډۍ ورته رالویږي نو یوه ورځ دا سړی او ښځه حرص اخلي او یو له بل سره مشوره کوي وایي چې راځه دا لورانې به ورکې کړو نو به دغه ډوډۍ باندې ښه مړېږو بس یتې سترګې ورتوري کړي ورته وایي چې چکر ته هم بیایو سیل ته ځو غره ته یې بوځي هلته یې ورکې کړي دی راسي کور ته نو ماښام چې سترخان هوار کړي بس ټپ ټپ دوې ډوډۍ ورته راولي دوی ناست وي چې دا به کوم مشکل وي لکه تخنیکي عارضه په یو شي کې سبا غرمې ته معطل شي سبا غرمه یې بیا سترخان خپل کړی ده په هغه وخت باندې بیا ټپ ټپ دوې ډوډۍ راولي دلته زیاتې دواړه سره چیغې کیسې لورانې ورکې شوې ډوډۍ په هغه نورو خصوصیتونو خو استاد بحث وکړو چې څنګه دا اوس موږ ممکن کړو په دې کې د لوستونکي او دغه د حکایت ترمنځ یو ذهني تخیلي قرارداد کیږي چې فرض یې که دغسې وسو نو اوس د هغه اخلاقي اړخ ته متوجه کېږم چې په هغه باندې استاد بحث وکړو نو اوس په دغه مسله کې د حرص موضوع ډېره منفور کړل سوې ده یو لوستونکي په حیث په ما داسې اغېز کړی ده چې په ځینو شیانو کې ډېر د لاس رانیولو کوشش وکړم دغه حکایت رایاد چې بیا یې راونه نیسم نو زه هم چې هغه ټوکه له ما سره ونیسي سره له دې چې موږ تاسې په دې پوهېږو چې دغه حکایتونه واقعیتونه نه دي او یا د ټول ژوند عیارېدل د دې حکایتونو په بنسټ عقلاني خبره نه ده مګر دا داسې کافر اغېز لري چې که انسان هر څومره معقول فکر هم کوي بیا یې په هغه ناخودآګاه ضمیر کې دغه حکایتونه حلول کولی شي نو زه وایم چې بل وار دغسې یو بحث په مخ یوړل شي چې دغه د انیمیزم برخې ته یو څوک توجه وکړي او دغه د اجتماعي سایکالوژي له اړخه یې وڅېړي یوه مې دغه خبره کول یوه بله خبره دا ده چې موږ حکایتونه په دې باندې هم ډېر خواږه لګېږي چې انسان ته اوس خوند نه ورکوي دا اوس چې موږ په اوس شیبه کې یو
دا بیا موږ ته 10 کاله بعد ډېر خوند راکوي او په حکایتونو کې معمولا ډېر پخوا وي ماضي ته م بیایي هغه نستالوژیکه تنده چې د انسان کومه ده هغه په دې کې ډېره زیاته خړوبېږي. انسان له دې سره ډېره جوړه ده چې پخوا ته ولاړ شي. د مکان سفر شاید دونه خوندور نه وي لکه د زمان سفر او حکایتونه موږ ته د هغو سفرونو زمینه برابروي چې کرایه هم نه غواړي. نو زه وایم چې دغه اړخو ته متوجه سو او بل لیک دغه د خپل استاد د خپل فولکلور په ارزښت باندې موږ پوه سو. اوس موږ فکر کوو یوازې د یونان فولکلور و یا د یونان ولس و یا مثلا د پخواني ګندهارا تمدنو په هند کې یا فرض که په دغه ځینو پخوانیو تمدنونو کې چې ځینې داسې تعلیمات پاتې دي لکه اوس په چین کې د کنفوسیوس ځینې تعلیمات یا له هغه راوروسته په هند کې د دغه د لوی لوی تمدن د هړپا تمدن فرض که یا د سومریانو د لیکونو زه وایم چې د موږ دغه خپل حکایتونه چې د موږ تاسې په ټولنه کې دي دغه هم دغسې معرفي کړو چې دا هم ځینې داسې سمبولیک او ژور رواني اهداف لري چې دونه ساده یې نیول پکار نه دي. یونان فقط داسې کړي دي چې نورې نړۍ ته یې ډېر معرفي کړي دي. نو دغه ډول بحثونه په سړي کې ډېره تنده ایجادوي. بله مهمه خبره چې استاد وکړه یعنې موږ کولی شوای چې د فولکلوریکو ادبیاتو یا د ولسي او نالیکلو ادبیاتو او دغه د تحریري ادبیاتو یا خلک چې دیواني او غنایي ادبیات هم ورته وایي د دغو د نږدې کولو په هڅه کې موږ کولی شوای چې خپل نوي ادبیات یا تحریري ادبیات لا قوي کړو. موږ داسې فکر کوو چې لنډه کیسه چې راله دا خو یو ژباړل سوی فورم ده راوارد سوی فورم ده یا مثلا غزل راوارد سوی فورم ده خو مګر اوس یې دغه د موږ د ادبیاتو ټوله فضا نیولې ده. موږ فکر کوو چې شاعر یا لیکوال هغه داسې لنډه کیسه یا غزل لیکلی شي مګر دغه ډول لکه استاد چې نن اشاره ورته وکړه که یو څوک فولکلوریک حکایتونه راټول کړي یو څوک یې له رواني اړخه وڅېړي یو څوک مثلا په خپله شاعري کې له فولکلوریکو ژانرونو استفاده وکړي مثلا دغه کوم سروکي په ملي هنداره کې راغلي د ادم خانه ادم نه وې ما ادم کړې د کنجکو سوداګر وې ما په تور پیکې مین کړې. اوس دغه اوله نیمبیتي 12 سېلابه ده بله اوږده ده مګر همدغسې هېڅ یو غزل موږ د چا نه لرو یا یو شعر نه لرو. صحیح د غزل راغی له عربي فارسي ته له فارسي موږ راواخیست مګر هم د موږ ټول هغه جوړښتونه چې کوم موجود و طبیعي له هغوی میدان وګاټو. نو زه په دغه ډول باندې لکه استاد چې نن بحث ورباندې وکړو موږ د خپلو ادبیاتو هغه ژور قوت ته چې له موږ پټ دی متوجه کېدای شو. نو ممکن په دغه ادبیاتو کې نو تحول راسي نور تحریري ادبیات یو بل لوری ورسره پیدا کړي. نو خدای دې استاد ته خیر ورکړي. بس نور څه نه لرم ډېره زیاته لکه عزیز صاحب چې ویلې ډېرې زیاتې خبرې پکې دی چې زه خپله یعنې امورکۍ مې د خدای وبخي که ووایم چې له لیکوالي او شاعري سره اړیکه مې ډېره طبیعي به نه وه ډېره د مور وجه وه چې لکه استاد چې خبرو کې یادونه وکړله چې په وړکتوب کې به فولکلوریک کې کیسې او حکایتونه راته کول که نه ډېر مې یاد دي. او که د شعر سره مې تړاو هغه زیات تړاو د ټپو د سروکو له وجې نه و چې په هره خبره پورې به یوه لنډۍ ویله یا به یو سروکی ویلې دا ډېر جالب و. لکه موږ چې موږ عموما په د عادي ژوند کې د هرې خبرې سره که متل وایو یا سروک وایو یا کومه لنډۍ وایو دا د فولکلوریکو ادبیاتو یعنې هغه غنیوالی ده. نو یو خو دغه بله خبره دا ده چې لکه عزیز صاحب چې مخکې یادونه وکړله ما په دې برخه کې یو کار شروع کړی ده کېدای شي استاد ډېره مرسته راسره وکولی شي. د پکتیا پوهنتون یو استاد و هغه ته مې ویلي وم چې کاش د محصلینو د داسې د کورنۍ دندې په ډول سره هغه فولکلوریکي کیسې او حکایتونه یا اسطورې دا راټولې کړی شي چې تر اوسه پورې موږ نه دي راټولې کړي یا موږ نه لرو که نه. موږ ډېر حساب ډېر مثالونه د ملي هندارې وکړو په پخوانیو نکلونو کې موږ به چې نکلونه ورته ویلې یا به فولکلوریکي کیسې ورته ویلې
چې هر خوا تاو راتاو شو. حالان کې داسې نه ده، یعنې موږ ډېر غني فولکلوریک ادبیات لرو، بیخي زیات. په دې برخه کې زه یم دلته چې څومره چې کسان ناست دي، هر یو به 2 او 3 او 5 بلکې 10 داسې کیسې لري چې په وړوکتوب کې به یې انۍ ورته کړي یا به د کور یو مشر له خولې نه اورېدلي وي. زه به یو خو د استاد ته دا سپارښتنه وه چې کاش له ما سره دا کومک وکړي. ما ځینو نورو استادانو ته مې استاد حق پرسته د ننګرهار پوهنتون استاد ته مې ما کېدای شي محصلینو ته داسې کورنۍ دنده ورکړي چې هغوی د فولکلوریکې کیسې، فولکلوریک ناولونه، هغه حکایتونه دا را جمع کړي. په داسې اوس هم د موږ او تاسې د مشرانو خصوصا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په سینو کې همداسې کیسې شته د اسطورو په ډول، د فولکلوریکو کیسو په ډول باندې چې هغه همدغه د موږ نه ورځ په ورځ ضایع کېږي. زه وایم چې که په کتابي بڼه راجمع شي. ما یو څه برخه کار پرې کړی ده. یو برخه چې د استاد وصال په نوم باندې استاد د کور ودان تقریبا 80 لنډې د فولکلوریکې وړې کیسې البته یې راټولې کړي دي چې 3 مخه 5 مخه داسې وړې کیسې دي. لکه موږ چې وایو د اسطورې په بڼه باندې چې مثلا د لمر چې شا هلته وغورځي، بیا دلته لمږ د دې ورځې په جریان کې لمږ د دې خلک د دنیا له حالاتو، له ظلمونو، له جنګونو، له قتلونو، له وینو نه ډېر ستړی راغلی وي. بیرته د سهار هلته نه راخیږي. وایي چې یاره زه به بیا دا ټوله ورځ دا یعنې دا دې کې زه سره ګناهګار یم، دا رڼا زه پرې کوم، که د ما رڼا نه وي دا خلک قتلونه او مرګونه دا شی به نه کوي. بیا په رښتې ورته وایي چې نه ته به خیږي، دی ورته وایي چې نه به خیږم، بیا هغوی هغه نه خیږي، بیا په رښتې زنځیرونه پکې واچوي. خدای پاک ورته وایي چې دا په زور راوخیږوئ، نو بیا ټولو زنځیرونه یې پکې اچولي، بیا یې په زور راوخیږي. بیا دی دا ټوله ورځ دا شیان ګوري، بیا چې شپه تېره چې سهار بیا هم دا کیسې. دا یو اسطورې کیسې دي، خو دا دغه ډېرې کیسې دي. مغه په کګنې او انګېرنې کتاب کې په دې باندې کار کړی، هغه دویمه برخه باندې مې لکه هغه کار شروع کړی ده چې هغه له لنډیو او له سرکو پرته هغه انګېرنې چې په لنډیو، سرکو او کاکړیو غاړو کې دي، داسې انګېرنې هم دي چې له اسطورو سره ورته والی لري. په دې کې مې ځینې کار شروع کړی ده. نو کېدای شي استاد ځکه چې دوی د محصلینو سره سروکار ده، محصلین اکثر له کلیوالو اطرافو کې له خلکو سره سروکار لري.